بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا هم په مایکروسافت ورډ پروګرام کې زموږ تاسو درس په هوم ټاب کې تر فن ګروپ فن کلر پورې درس ویل شوی. د فن کلر څخه وروسته موږ سره د فن لپاره ګروپ لنچرې دي. که ستاسو مشکل د دغې فن ګروپ په مرسته حل نشو، مطلب تاسو فارمیټینګ کوئ، فن ورکوئ، خو دې لپاره ستاسو مشکل حل نشو، نو تاسو کولی شئ دې لپاره لا نور سیټینګ وکړئ، مطلب نور د فن لپاره سیټینګ وکړئ. په دې به کلیک وکړئ، ګروپ لنچر ته به راشئ. په ګروپ لنچر کې موږ سره دوه ټبه دي، یو موږ سره فن ګروپ ده، بل ایډوانس ګروپ ده. فن ګروپ کې یو موږ سره لاتین ټیکس ورکوي او بل کمپلیکس ټیکس ورکوي. لاتین که چیرې تاسو انګلیسي لیکل کوئ یا انګلیسي ته ورته لیکل کوئ، او کمپلیکس ټیکس هغه لیکل چې مطلب تاسو پښتو، اردو او عربي داسې لیکل کوئ، دې ته کمپلیکس ټیکس وایي. مخکې موږ په دې ځای کې که چیرې یو فنډ ورکوو نو ډایرکټ به یو فنډ انګلیسي او پښتو به یو فنډ اغسته، که موږ پښتو لیکل کوو که انګلیسي هم کوو یو فنډ اغسته. خو که تاسو غواړئ چې داسې وکړئ چې مطلب د لاتین ټیکس لپاره بیل فنټ او ډیزاین انتخاب کړئ او د کمپلیکس لپاره بیل انتخاب کړئ، داسې وګورئ. مثال زه لیکم د جی ډبل ای سی ادارې درنو زده کوونکو، داسې شی ولیکئ. اول دا چې دغه لیکل موږ سره په انګلیسي کې ځکه د جی ایس ایل د پاسه د ګډوډ ولیکل شو. دا لیکل په خپل ټول سلیکټ کړئ داسې، او د سلیکشن څخه وروسته به راشئ، تاسو به دا رایټ ټو لیفټ واخلئ، ټیکس ډایرکشن به بدل، مطلب پښتو ته به یې واړوئ. دا رایټ ټو لیفټ کوو، دا صحیح شو، د جی ایس ای ادارې درنو زده کوونکو، متوجه یاستئ؟ داسې لیکل هم وکړه. په دې لیکل کې ګور تاسو انګلیسي لیکل هم شوي او پښتو لیکل هم شوي. که زه دې ځای نه ورته فنډ ورکوم نو دواړه مطلب یو فنډ اخلي، دواړه چې اخلي همغه یو فنډ اخلي. که تاسو غواړئ پښتو لپاره بیل فنډ انتخاب کړئ او د انګلیسي لپاره بیل انتخاب کړئ، د لیکلو سایز داسې غټوم ورته او راځم ورته ګروپ لنچر ته راسم. ستاسو کوم لیکل چې لاتین یا مطلب انګلیسي لیکل شوي کوم فنډ واخلي، دلته به انتخاب کړئ. فرض هغه ورته وایم چې داسې وکړه چې هغې دپاره یو فنډ ورکړل سي، په دې لیست کې یې خوښ کړئ چې کوم فنډ نه خوښېږي. زه ورته هغې ته ټایم نیو رومان فنډ ورکړه، ټایم نیو رومان فنډ ورته ورکړه چې کوم انګلیسي لیکل وي. تاسو د لیکل خوښ لیکل دي، خو که تاسو اوکې کړئ دا ټایم نیو رومان فنډ واخیست، متوجه یاست ورته؟ او که تاسو راځئ هم داسې ورسره وایئ چې نه ما ته کمپلیکس لیکل د کوم رنګ پر فنډ ورکړه، نو په دې فنډونو کې په کمپلیکس لپاره هم یو فنډ انتخاب کړئ او اوکې به کوئ. فرض کړه د عمر پښتو په نوم یو فنډ د اسلامیک سافت په نوم فنډ ده، دا راته راکړه، اوکې به کوم چې اخلي که نه اخلي داسې فنډ. تاسو ګورئ انګلیسي خپل ځای پاته، ما فنډ چې ما ورکړه هماغه پاتې شو، خو پښتو ته دا فنډ ورکړه. نو تاسو کولی شئ بیل کړئ چې د کمپلیکس لیکلو لپاره کوم فنډ وي او د لاتین لپاره کوم فنډ وي. یا زموږ لاتین ټیکس سره هم ته ریګولر معنا عام لیکل وي، ایټالیک لیکل وي، معنا لیکل کوک کراته، دا جی سی چې لیکل شي دا کوک لیکل کېږي، ایټالیک به لیکل کېږي، او که چیرې بولډ وخت شوی کېږي ډبل به لیکل کېږي. د لاتین ټیکس تاسو لیکلی دي فنډ سایز څومره وي، مخکې فنډ سایز دواړو ته به فنډ سایز ورکوو، هم انګلیسي لیکلو ته هم پښتو ته. زه همداسې وکړه چې ما ته د انګلیسي لیکل ایټالیک کا او د لیکلو سایز واخله، ما ته فرض کا 14 کا ایټالیک شو که ایټالیک شو. پښتو لیکل څه کار نشته، ډایرکټ انګلیسي لیکل سره کار و. او که تاسو غواړئ پښتو لیکل لپاره سیټینګ وکړئ نو کمپلیکس ټیکس ته به راشئ، لیکلو سایز د مختصره لیکل څخه چې بولډ ریګولر کا، ایټالیک کا، بولډ کا، بولډ ایټالیک کا، هم ډبل دی وي او هم څه وي کوک دی وي. صحیح شو؟ نو ته هم ریګولر واغسته. فنډ سایز څومره شي؟ فرض کړه د پښتو لیکلو فنډ سایز ما ته 8.8 کا، اوکې مه کړه، نو وګورئ انګلیسي په خپل حالت پاتې، خو پښتو لیکل موږ سره کار شو. بل موږ سره په دغه لیکلو کې چې کوم دي فنډ کلر دي، تاسو کولی شئ خپل لیکل ته کلر انتخاب کړئ. فرض کړه ریډ کلر ما ته کلر راکړه او چې کله اوکې کړئ ستاسو لیکل به سور رنګ شي. بیا په دې باندې کلیک وکړئ نو د درسونو تاسو لوست چې مور کلر لاشان څه کار کوي ویلې مو که نه، دې درسونو کې شته دي. انډرلاین سټایل د دې لپاره تاسو کولی شئ خپل لیکلو ته د انډرلاین ډیزاین غوره کړئ، دا هم تاسو په دې درسونو کې لوستی وه. مطلب دا چې نن بیخي انډرلاین مو ورکړه، ورډ اونلی مطلب چې هر لغات یې ورکړه، نو صرف انډرلاین تاسو ورکوئ، په دې کې غوره کولی شئ. په دې پوه شئ؟ انډرلاین هم ورته غوره کړه، لکه دا ډبل کرښه هم غوره کړه، او راځو ته انډرلاین کلر ورکړه ورته. ستاسو د لیکلو انډرلاین د په کوم رنګ کې وي، انډرلاین ته رنګ غوره کوم، فرض کړه ورته په بلو کلر کې ما ته انډرلاین کلر راکړه، نو ستاسو لیکل به یو دا چې انډرلاین لري، بل دا چې انډرلاین کلر به بلو وي. بیا راځو بل موږ سره په دې کې افیکټ دي، له دې څخه وروسته بل چې موضوع افیکټ دي موږ سره. زه راځم ما یو عنوان ولیکم، فرض کړئ پروجیکټ عنوان مو ولیکم، پروجیکټ نمبر 3 عنوان مو ولیکم، دا زموږ یو عنوان د فرض کړئ. لیکل مې سلیکټ کړه، لږ به یې فنډ سایز غټ کړم، داسې فنډ سایز به یې غټ کړو او راځو په دې باندې کار کوو. دا مې داسې واخیسته، راځم ورته چې سټریک تھرو، مخکې مې دا درس لوستی، سټریک تھرو چې کله ټیک مارک کوئ اوکې ورکړئ، لیکلو په سر یو کرښه راځي، د کراس علامه پرې راسي.
او همدارنګه بل موږ سره په دې کې ډبل سټیک تھرو ده. ډبل سټیک تھرو چې کله واخلئ د دغه لیکلو په سر 2 کراسه راوړي، مطلب 2 کرښې په سر ورته راوړي، او که 2 ټکمه لري مطلب دا کراسه هم ویل شي. سبسکرایب سوپرسکرایب تکرار ترسره تم تاسو لوستي وه چې سبسکرایب کله واخلئ ستاسو لیکل ښکته کېږي، او چې کله سوپرسکرایب ستاسو لیکل څه کېږي پورته حالت ځان غوره کوي. له دې موضوع څخه وروسته بله موضوع موږ سره په دې کې یو آل کیپ ده، بل سمال کیپ ده. سمال کیپ او آل کیپ. سمال کیپ چې کله واخلئ ستاسو لیکل ټول په غټ تور لیکل کېږي. څنګه لیکل کېږي؟ په غټ تورو، خو ځای به کم نیسي. بیا غوږ شئ، زه رالم فرض که ما یو موضوع چې مساوي آر این ډي خاصرو قدمن لیکل مو وکړ. ډون لیکل هم که ډېر زیات لیکل به لږ کم کړو، لیکل هم لږ کم کړو او لږ به یې زوم کړو 100%. تاسو وګورئ که چېرې تاسو راشئ لیکل خو ټول غټ تور دي که نه موږ سره، چې کله تاسو راشئ په دې کې تاسو سمال کیپ واخلئ ستاسو لیکل به ټول په غټ تور لیکل کېږي، خو ځای ورسره کم نیسي. یو بل فرق هم دا ده چې کله تاسو سمال کیپ ولیکئ لیکل به هماغسې وي، خو دا کوم تورې چې اولنۍ تورې جملې ده که نه دا به نسبتا د نور نه غټ ښکاره کېږي. متوجه یاستئ ورته؟ دا به نسبتا نور څه کېږي غټ ښکاره کېږي. دا دویم لغت وګورئ دا ټول مساوي یو سایز کې ښکاري، همداسې ده که نه، خو دا څه چې ده غټ ښکاري. که تاسو آل کیپ واخلئ یو دا چې تاسو لیکل به ځای ډېر نیسي، ځای ډېر ونیو، او بل دا چې مطلب د سپیس ډېرېږي ښه، او بل دا چې دغه اول تورې د نور سره مساوي وي. بیا غوږ شئ که چېرې تاسو راشئ په دې کې سمال کیپ واخلئ ستاسو لیکل ټول په غټ تورې لیکل کېږي، مطلب که واړه تورې لیکل په غټ تورو تړئ، او بل دا چې د اول تورې نسبتا د نور نه غټ ښکاره کېږي. د هر جملې اول تورې چې کېږي نسبت نور نه غټ ښکاره، لکه ډبلیو ګوره غټ ده، صحیح شو، مثلا د جملې اول تورې بل چې ټي مطلب نور څنګه کېږي غټ نه ښکاره کېږي. او که تاسو آل کیپ واخلئ آل کیپ سره لیکل غټېږي خو ځای به کم نیسي، ځای به زیات نیسي. صحیح ده؟ بل موضوع په دې کې فرض کړه موږ دونه ځای انتخاب کړو، دغه ساحه یو جمله ما انتخاب کړه فرض کړئ، او ته ما داسې یو رنګ ورکړ. که تاسو غواړئ په خپل ډاکومنټ کې ځینې لیکل پټ کړئ، ډاکومنټ کې لیکل کړي دي، لیکل دی وي خو مطلب پټ شي ښکاره دی نه شي، نو هغه لیکل به خپل انتخاب لکه دون لیکل زه غواړم چې پټ یې کړم، رنګ مې ځکه تاسو پوه شئ دغه لیکل ما پټ کړ. صحیح ده؟ نو دا مې انتخاب کړ، راځئ ګروپ لانچر ته راشئ او ته هیډ ان ټیکس واخلئ. هیډ ان ټیکس دا کار کوي کوم لیکل تاسو انتخاب کړي هغه لیکل پټوي درته، پټې که پټې نه کړه. که غواړئ چې بېرته ښکارش طریقه دا ده چې لیکل به تاسو ښکته پورته پاراګراف سره انتخاب کړئ، او بیا دوباره شي دلته او دا کمان ټیک مارک ختم کړئ، ستاسو کوم لیکل چې مطلب پټ کړي بیا دوباره پیدا شي. له دې موضوع څخه وروسته بل موضوع موږ سره په دې کې سیټ از ډیفالټ او ټیکس افیکټ دی موږ سره، خو دې نه مخکې یو بل شی موږ ښایي چې پریویو. دا کوم پاس سیټینګ چې تاسو کوئ د پریویو ښکاره کېږي. دا څنګه ښکاره کېږي؟ چې تاسو لاندې ډسکرپشن هم لیکئ چې تاسو کوم فنډ استعمال کړئ، کوم رقم ډاکومنټ د ټول شیان تاسو معلومات هم درکوئ، او بل دا چې مثال هم درته راښیي. لکه فرض که تاسو ایټالیک واخلئ لیکل کوک کېږي، صحیح شو؟ یا فرض که تاسو راشئ سټریک یو واخلئ لیکل په سر کرښه راځي. متوجه یاستئ؟ ډایرکټ هلته سمپل هم کتلی شئ. سیټ از ډیفالټ څه کار کوي؟ سیټ از ډیفالټ دا د مطلب زه وایم چې هر کله زه په ورډ پروګرام کې لیکل کوم زما لاتین ټیکس دی فرض کا په دې فنډ کې ولیکل شي، او فنډ انتخابوي ورته لکه په دې فنډ کې ولیکل شي. هر کله چې زه لاتین لیکل کوم هر کله نو دا فنډ پکې وشي. هر کله چې ورډ پروګرام کې لیکل کوم زما لیکل باید ایټالیک وي او د لیکلو سایز فرض کا 18 وي. دا چې تاسو اوکې کوئ دا دې ډاکومنټ لپاره شو. تاسو غواړئ چې دا ډیفالټ کوئ مطلب هر کله تاسو ورډ پروګرام خلاصوئ دا به سیټینګ وي. یا فرض کړه ځکه چې په کمپلیکس ټیکسټ لیکل کوم مطلب پښتو عربي اردو دا لیکل کوم نو ماته لیکل ته ماته څه کوه، ماته لیکل په کابل فنډ کې کوه یا په غزني فنډ کې کوه، دا د فنډ نوم ده. په دې فنډ کې لیکل کوه، د لیکل رنګ ماته فرض کړه سور راوړه او لیکل مطلب داسې چې انتخاب کې دا شی ورته وکړئ. اوس سیټ از ډیفالټ باندې کلیک وکړئ. دا خو پور ما ډیفالټ کړی نه ده که نه، فقط اوس دې دپاره سیټینګ کوم زه غواړم دا ډیفالټ شي. تاسو یو اداره کې کمپنۍ کې کار کوئ یا دکان کې کار کوئ چې ستاسو اداره یا کوم دغه افس تاسو لرئ په هغه افس کې تاسو مطلب دا فنډونه استعمالوئ. دا نه کې تاسو هر ځل راځئ او دا فنډ بدلوئ، هر ځل راځئ او فنډ بدلوئ. نو څه وکړئ یو ځل دا ډیفالټ کوئ، یو ځل چې کوئ ډیفالټ کوئ. نو تاسو څه وایئ Do you want to see default font دغه فنډ نوم د 13 سایز د ایټالیک د فنډ کلر ریډ ده او بل پښتو په غزني د 30 سایز ده. دا واش ډیفالټ شي په دې کې وایي this document only یواز په دې ډاکومنټ ته ډیفالټ کا په دې ډاکومنټ کدا ډاکومنټ خلاصوم نو دا ډیفالټ کراته. او یا څه وایي all document based on normal document template څومره چې زموږ ډاکومنټ خلاصوم په غیر ته اپلای کا یواز په دې باندې وکړه په ټولو باندې په ټولو باندې وکړه او کې مطلب چې اوس موږ دا فنډ انتخاب ده کنه ده که تاسو دا ډاکومنټ بند کړئ پس دا ډاکومنټ ما بند کړ سیف کول ته ضرورت نشته ده خو خیر سیف مې کړ.
دا ډاکومنټ تاسو بند کړئ. آینده کې چې هر کله تاسو ورډ پروګرام خلاصوئ د هغې فنډ به دا وي، انګلیسي به دا وي، دا ټول شیان به په دې رقم سیټینګ وي. تاسو وګورئ ورډ پروګرام باندې دوباره بیا ورډ پروګرام څخه خلاصو. دلته راځو پروګرام ته. په پروګرام کې ورته مایکروسافټ پروګرام خلاص کړه تا. نو بای ډیفالت چې کوم فنډ تاسو انتخاب کړی وي ستاسو ورډ پروګرام په هماغه فنډ کې بس تاسو لیکل کېږي، هماغه ډیزاین به ورته وي. نو تاسو وګورئ 18 فنډ ایټالیک دا که نه ده. که تاسو لیکل کوئ ګورئ زه لیکم خان ایز ا بوای، متوجه یاستئ؟ نو تاسو وګورئ اتومات لیکل سور رنګ ایټالیک او دا فنډ اتومات څنګه شوې ده اخیستې ده. ورسېدئ دې نه وروسته بیا هم ګروپ لانچر ته راځو. په ګروپ لانچر کې بله موضوع موږ سره چې کله تاسو باندې کلیک وکړئ هغه موږ سره ټیکس افیکټ دی. موږ سره ټیکس افیکټ تاسو کولی شئ په لیکلو باندې افیکټ راوړئ، تاثیر راوړئ. تاسو دلته ټیکس افیکټ کې ټایپوګرافي لوستې وه، خو دې سره څه فرق کوي او ښه ده دې نه. فرض کړئ زه راځم په دې کې لیکم چې پروناون لیکم، یو عنوان ما ولیکه پروناون په نوم باندې او د دې فن بدلوم تر څو موږ ته لا ښه واضح ښکاره شي. ټینیرومان د ایټالیک مې ختم کړ او داسې مې کړ. راشئ ګروپ لانچر ته راشئ. په ګروپ لانچر ټیکس افیکټ دی موږ سره. په ټیکس افیکټ ډول موږ سره ټیکس فیل ده، بل ټیکس آوټلاین ده. ټیکس فیل د لیکلو ځمکې رنګ ښیي او ټیکس آوټلاین د لیکلو چوکاټ ښیي موږ ته. دا درسونه تقریبا تاسو ته واضح کړي هم دي، خو بیا هم وخت شي ورته. ټیکس افیکټ ټیکس فیل ته چې کله شي یو په دې کې چې نو فیل د لیکلو ته بیخي ځمکې رنګ مه ورکوه. سور رنګ لري که نه؟ که تاسو غواړئ چې ستاسو لیکل رنګ ونه لري او کې مطلب لیکل رنګ به ختم شي. لیکل به وي دلته خو رنګ به پکې نه ښکاره کړي ځکه فیل کلر نه لري. بیا راځو ټیکس افیکټ ته. ورته وایم چې ما ته فیل کلر د لیکلو ته ورکړه خو سولډ کلر ورکړه، مطلب یو ډک رنګ ورته ورکړه. کوم رنګ ورکړه ورته؟ فرست تاسو رنګ انتخاب پدې کې وایم چې داسې یو رنګ ورکړه چې کله اوکې کې ستاسو لیکل به داسې یلو کلر لري، ګولډن رنګ چورته وایي که نه. په دې کلیک کوم او بل ټیکس افیکټ ته بل ماته چې ګریډین راکړه ماته. تاسو کولی شئ څو رنګونه سره خپله کې میکس کړئ، دا هم کولی شئ پکې. دا درسونه تاسو لوستي په دې درس کې خاص زور درس وګورئ شته پکې. له دې موضوع څخه وروسته ټیکس افیکټ څخه وروسته بل موږ سره ټیکس آوټلاین دی. موږ سره که تاسو خپل لیکل ته چوکاټ ورکوئ په دې کلیک وکړئ سولډ آوټلاین ورکړه او ګریډین لاین ورکړه. که سولډ رنګ ورته ورکړه، کوم رنګ ورکړه؟ سولډ رنګ ورته بلیک کلر ورکړه چې کله اوکې کې ستاسو لیکل به چوکاټ لري او هغه رنګ به څه رقم ته وي؟ تور رنګ کې وي. بل راځو کلیک په دې باندې کوو ټیکس افیکټ ته بیا راشئ. له دې موضوع څخه وروسته بل موږ سره په دې کې ګریډین دی. تاسو کولی شئ ګریډین انتخاب کړئ ورته کوم رقم ګریډین غواړئ. زه وایم چې داسې ګریډین ورته ورکړه چې کله اوکې کې ستاسو لیکل به دغه ګریډین لري، آوټلاین به ګریډین لري، ښه فیل نه، آوټلاین به د څو رنګونه جوړ شوي. یا بیا په دې باندې کلیک کوو. راځو ټیکس افیکټ ته دوباره بیا راځو. په ټیکس افیکټ کې بل موږ سره له دې موضوع څخه وروسته موږ سره په دې کې ټیکس افیکټ خپله دی موږ سره. دا خو آوټلاین کلر او فیل کلر و. که تاسو غواړئ چې افیکټ پرې راوړئ، شیډو که غواړئ چې مطلب شیډو ورکړئ نو ته انتخاب کې ستاسو لیکل به سوری لري. کوم خانه سوری و دا درسونه تاسو لوستي که نه؟ نو څه کوئ تاسو یو کې آوټر سوری دی او بل موږ سره انر ده، معنا بیرون طرف ته دی وي سوری او که داخل طرف ته دی وي. فرض که ما ته آوټر ویل بیرون طرف ته دی اوکې کوي نو ستاسو لیکل به یو سوری هم لري چې مطلب چې بیرون طرف ته تېوتې ده. له دې موضوع څخه بیا هم د لیک انتخاب کړه ټیکس افیکټ ته راشئ او ټیکس افیکټ ورته چې اخلو دا وارې ورته چې ما ته دغه وکړه خو ریفلیکیشن یې راکړه. پوهېږئ پرې که نه؟ چې راکړه ریفلیکیشن یې راکړه. دلته موږ ریفلیکیشن اخیسته خو دا ریفلیکیشن پوزیشن او ترانسپرنسي او بلور او دا شیان هم نشو کولی. همداسې و که نه؟ مطلب دا تاسو کولی شئ هغه بلور او انتخاب مطلب لا دغه چې کوم دا بلور کېږي ورسره ډسټنس فاصله ورته ورکوئ، سایز ورکوئ چې څونه موږ دا اپلیکیشن څونه سایز ولري. صحیح ده که نه؟ مطلب دا نو سټرینګ هم ورته کولی شئ. ګلو د مطلب تاسو کولی لیکل لاندې ګلو رنګ خطا کوي، بیا نور فاصلې دا شی انتخابولی شو ورته. او په دې رقم مصبل چې کوم صاف ایج مطلب تاسو لیکل به دا غاړې سافټ وي، خو په دې حالت کې کار نه کوي. دا په حالت کې کار نه کوي. دا چې کله تاسو انزیټ نه او رپټکس راوړئ صحیح شو، ورډ ارت راوړئ، ورډ ارت هغه ډیزایندا لیکل چې کله راوړئ نو هغې باندې اپلای کېږي. بیا صحیح دا عموماً تصویرانو باندې راځي، په لیکلو باندې خاص نه راځي. او بل موږ سره 3D فارمیټ دی موږ سره. که تاسو غواړئ د خپل لیکل ته 3D فارمیټ ورکړئ، زه راځم دې نه اول آوټلاین ختموم تر څو موږ دا لیکل لږ صفا ښکاره شي. اوکې مې کړو، اوکې مې کړو، آوټلاین مې ختم کړو. په دې باندې کلیک کوم، راځم ورته ټیکس افیکټ ته او په دې کې ورته چې څوک 3D فارمیټ ورته ورکړه. څه رقم 3D فارمیټ ورکړه؟ 3D فارمیټ ته راځم ورته چې داسې لیکل راته راکړه داسې ورته غوندې شکل ولري. څه رقم شکل ولري؟ وته شکل. اوکې کې اوکې کې ستاسو لیکل به چې لکه وتلی شکل غوندې. که دې پر فرض کړه دا ګولډن کلر واخلم ډېر به ښایسته ښکاره کېږي. تاسو په دې رقم باندې صحیح ده که نه؟ او یا راځم په دې باندې کلیک زه کوم، راځم په ټیکس افیکټ باندې بیا کلیک کوم، ورته چې بیا افیکټ ته راشه. داسې ورته چې دا ډیزاین خو داسې شو، دا ټاپ نه شو، د باټم لیکل راته واخله. فرض کړه دا هم راته داسې کړي باټم نه داسې کړه چې کله اوکې مطلب دې خوا به هم یو افیکټ لري.
د لاندې خواصو کې پاس انسټرکشن افیکټ لري دا افیکټ اپلای کولی شي پې دا ډیزاین خوښ نه شو فرض که تاسو کولی شئ 3D افیکټ بل کوم 3D پې راوړئ سره هم 3D پې راوستل غواړئ فرض که دا ډیزاین خوښ نه شو زه هم داسې یو ډیزاین ورته ورکړه داسې چې د ننوتی شکل ولري متوجه یاستئ یا دا شکل دا کوم شکل هم خوښېږي په دې کې انتخاب یې کړئ اوکې به یې کوئ صحیح شو مطلب هغه افیکټ یې تاسو بدل کړ ټیکس افیکټ ته راشئ بیا په دې باندې کلیک کوو ته وایم چې ما څه وکړه دغه لیکله ته په دې افیکټ کې کړه او د باټم نه هم راته په دې افیکټ کې په دې افیکټ کې صحیح شو دا دواړه واغسته بیا موږ په دې کې ډیپت کلر دی دغه شاته چې کوم دا رنګ وتی ده که نه دا په کوم کلر کې وي کانټور تاسو کولی شئ دغه کوم لیکل تاسو کړي دي دپاره څوک د چوکاټ د فریم رنګ انتخاب کړي کوم رنګ چوکاټ یا فریم دی فرض کړه ریډ کلر مو انتخاب کړو چې کله اوکې کې اوکې کې ستاسو لیکل چوکاټ چې کوم دی داسې وي متوجه یاستئ دا کار مو هم وکړ یا که تاسو غواړئ چې مطلب د کانټور رنګ دې نه اوسېږي نو دوباره په دې باندې کلیک وکړئ د کانټور کلر ته یې څنګه کړي دوباره ختمه کړئ داسې به راشئ او دلته اندازه هم ورکړئ څومره مطلب دغه آوټلاین چې کوم دی چوکاټ چې کوم ده که نه فریم چې کوم ده غټ وي یا وړوکی دا هم کولی شئ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول وایم کې وزل بیا راځم په دې باندې کلیک کوو له دې څخه اوس ټیکس افیکټ دوباره بیا راشئ او بیا په دې باندې کلیک کوو 3D فارمیټ ته رسو او په 3D فارمیټ کې فرض کړه زه ته چې څه وکړه دې ته نن مطلب نو کلر ورکړه هېڅ رنګ ورته مه وکړه سپین رنګ دې ختمه کړي او بل مټیریل دی دغه لیکل خو موږ کړي دي تاسو وګورئ لیکل موږ سره تیار شوي دي صحیح ده خو وایټ کلر خو واخیسته لیکل هم کړي خو دا لیکل ډېر خویه صاف دی موږ سره همداسې ده که نه خویه لیکل دي که تاسو غواړئ دې کې ځینې مټیریل اضافه کړئ په دې به تاسو کلیک وکړئ 3D ته به راشئ او مټیریل کلر ته به راشئ مټیریل باندې کلیک وکړئ سره هم د چې ماته فرض کړه بیخي فقط آوټلاین دی وي خو نور د چې نه وي ویر فریم ورته وي ښه د لیکلو چارچوب به وي او نور به تاسو چې نه ښکاره کېږي دا ټول ډیلیټ کړئ داسې دوباره چې زه لیکم فرض کړئ یو بل لیکل کوم په دې کې فرض کړئ ما بیا ولیکه پروجیکټ مو لیکه پروجیکټ مې انتخاب کړئ داسې لیکلو سایز غټ کړئ ورته لیکلو سایز مې غټ کړ او د لیکل بورډ کې چې لا لږ واضح موږ ته ښکاره شي او دلته رالم کلر مو څنګه واغسته دا ګولډن کلر مو واغسته په دې باندې کلیک وکړئ ټیکس افیکټ ته راشئ او دې لپاره بیا راشئ افیکټ ورکړئ فرض کړه ما ورته واغسته چې 3D افیکټ مو واغسته 3D کې مو ته فرض کړه داسې یو افیکټ واغسته داسې افیکټ واغسته دې لیکلو ته پښتو کې چارمغزي لیکل وایي چې ورته وایي چارمغزي لیکل په دې به تاسو کلیک وکړئ ټیکس افیکټ ته راشئ او بیا په دې باندې کلیک کوو 3D ته راشئ په 3D کې موږ چې کوم دغه دا و چې مطلب مټیریل کله واخلئ تاسو مټیریل ته داسې وکړئ چې په دې رقم مټیریل ورته راکړه چې کله اوکې کې اوکې کې نو په دې باندې ځانګړي افیکټونه اپلای کېږي ښه څنګه کېږي دغه شته افیکټ کې نور افیکټونه اپلای کوي لکه تاسو راشئ وګورئ کوم دانه کې موږ ته ښکاره شي نو په دې باندې کلیک وکړو فرض کړه دا ډیزاین غوره کړو اوکې مې کړو اپلای مې کړو متوجه یاستئ لږ لایټ غوندې پکې شو مطلب سپین غوندې شو په دننه افیکټ کې تاسو نور افیکټونه جوړولی شئ نو دا موږ سره په دې کې ګروپ لانچر کې موږ سره سیټ ډیفالټ د دې پورې دا سوال ګروپ خلاص شو موږ سره